بسم الله الرحمن الرحیم د MS Excel پروګرام ته ښه راغله. زه محمد فاروق سنوزی ستاسو په خدمت کې. موږ تاسو په تیر درسونو کې انزرټ هوم ټیپ هم ویلې، انزرټ ټیپ هم ویلې او انزرټ ټیپ کې نن به لکه چې وایي پیج لیاوټ. پیج لیاوټ چې دا تاسو مخکې هم په پرنټ کې هم دا تکرار کړو په فایل مینو کې چې کوم تاسو موږ درسونه ده ویلې که نه، دلته موږ پریکټیکل کار هم چې پې وکړو مثلا پرنټ کې د دې څخه پیج سیټ اپ دې څخه چې مکمل موږ تاسو سره کوم د مثال د خپل شرکت لوګو سره کوم سره کوم وزارت نوم لیکو سره کوم د وزارت لوګو راولو که نه، دې باندې موږ تاسو کار وکړو. دلته به ځکه چې موږ تاسو درس سره دلته موږ تاسو مختصر دې باندې هم دلته هم تکرار کړو. دلته ځکه ځینې نور اپشنې دي. نو دې کې اول دی تیمز چې ده لکه موږ تاسو ورډ کې هم ویلی چې تیمز ته موږ تاسو مختلف رنګونه ورکړو. څنګه رنګونه ورکړو؟ مثال دې باندې زه راځم کلیک کوم تیمز باندې. اوس چې هر رنګ باندې ودرېږم دا ګوره تاسو ګوره هغه د رنګ چینجز یې ګوره ښکاري کوم رنګ تاسو مثال پکې راوستل غواړئ هغه رنګ باندې تاسو کلیک کوئ. مثال زه ورته یم دا رنګ ګوره دا رنګ تیمز شی کې مکمل تاسو سلیکټ کړئ که نه ټیبل چې سلیکټ شي مثال ټول خپله نور رنګ شیانې بدلوي. که دا رنګ هم خوښ نه وي مثال کلر ته راځو ګوره دلته مثال دلته نور رنګونه هم دي. کوم رنګ مثال خوښوئ هلته ورته چی کوئ ورته وټاکئ. که دا رنګونه هم نه وي مثال کسټم کلر دې ځای څخه هم تاسو رنګ چینجولی شئ. مثلا څنګه زه ورته یم د تور په ځای ما د چی که دا خړچکې رنګ ماته راوله، د سپین په ځای چی که دا رنګ راوله لکه دغه زیړ چې ګوره چی کوئ تاسو رنګ شیانې هم بدلولی شئ. ګوره دلته تاسو هغه چینجز هم ښکاري. دا که څنګه سیو کوئ ګوره هغه رنګ هر څه کې ګوره چینجز راغلی. بېرته کنټرول زیډ وخم چې دا پیکه راغی. بل دا فاونټ چې دا مثال دی کې چې دغه ویل لیکلو سټایل موږ بدلوو. ګوره مخکې د رنګ هغه وکړو، اوس دا لیکل زه بدلوم ډیزاینر. ګوره مثال کسټم فاونټ څه ځای مثال دې نه هم تاسو فاونټ ورته ګوره مختلف شیان تاسو چیک کوئ. ایډنګ وان دا ګوره مختلف رنګ دي تاسو هم ورته چیک کوئ ټاکلی شئ. بل دی کې چې افیکټ مثال ځینې افیکټ شیان چې دي مثال پکې راغلي هغه افیکټ هم موږ تاسو ته ورکولی شو. خو دا افیکټ چې ده دا عموما په چیک کې کله چې شیپ انزرټ کړو نو شیپ باندې دا افیکټ چې دا ډېر ښه تاثیر کوي. بل چې دا دی کې مرجان دې کې مهم اهداف ایو خو دا خو اورویو تیمز چې ده اوس دې کې اړین درس چې ده چې دغه درسونه دي دې کې چې دې کې مثال مرجان چې ده دې ګورئ مثال که چېرته موږ تاسو یو ډیټا موږ تاسو لیکو او ارس مخالف یې وکړو خو پرنټ چې کله وکړو او پرنټ غلط وي نو موږ ډیټا چیک کوي غلط پرزنټ کوي وړاندې کوي. نو دې لپاره چې دا ما مخکې هم تاسو ویلې چې دغه تاسو دغې لپاره مهم چې ده دغه د مکمل ستاسو خواري هر شی ډیپینډ کوي د پیج لیاوټ پورې. پیج لیاوټ ګوره خلک سایزونه دي که چې نورمل کې ټاپ نه ګوره دومره ده، لیفټ خوا چپ ګس لخوا نه دومره ده، هیډر یې دومره ده، باټم لخوا نه دومره ده، رایټ لخوا نه دومره ده او فوټر لخوا نه دومره ده. ویټ چې کې دا رقم ویټ دا رقم ته راځي مثال دا رقم ته ګوره کوم یې تاسو کلیک کوئ. زه راځم چې کوم او کسټم باندې کلیک کوم وکړه چې کنټرول پیو هو پرنټ ګوره مرجنسونه ګوره له توپیر ګوره له کوي. راځم بل هغه د دې د مرجنس دا ګوره دې څخه هم تاسو مرجن بدلولی شئ. ګوره د لنډ هم شته کله چې زه پرنټ ووهئ دا د مخ تېر درسونو کې هم موږ تاسو ګوره دا نارمل ده ګوره ویټ د څه شی ده مثال ګوره نارمل که نارمل کوم ګوره دومره نور پکې راغلل ګوره اضافه سول پکې او که بیخي مثال نیرو وخې نیرو شی کې ده ګوره دې ګوره 0.15 بیا د ټاپ نه د سر نه د ګس لخوا نه 0.15 ده او دې څخه هم دا شی ده دغه 0.3 ده. کلیک کوم ګوره نور هم ګوره دې خو ګوره سایز ګوره کم شو ګوره نور هم پکې هغه شو. او که چېرته مثال موږ د خپلې خوښې کوو ګوره خپله خوښه تیزې څخه هم تاسو کولی شئ. ګوره په لنډې طریقې سره ما کلیک کوئ ګوره مرجن دلته شی کوئ اندازه ورته ښکته پورته کوو او مثال دلته چې دغه خپل هغه کې چې دلته ګوره هم ګوره دلته هم چې ده مرجن ده ګوره کسټم مرجن ګوره د ماغز ته راوستو. اوس موږ ته دا کس وایي چې مثال دغه پاڼې موږ ته په کمه زیان کې پرنټ کړي دلته خو هغه ډېر ده که نه. زه مثال دې ګوره ټاپ نه مثال زه کومه 0.15 یې وکړه چپ لخوا نه ورته یم چې که ګوره دلته دغه هم تاسو ګور شو کېږي دومره یې که دا ورته یم دومره یې که فوټر هیډر د مثال چې ټوله بدلی نه بدلی ګوره دا تل مثال پرنټ باندې ډایرکټ کلیک مه کوئ ځکه چې تاسو پورې خپل پرنټ باندې مثال پوه شوي نه یې کوم ځای کې ستونزه نه وي هغه کوښښ کوئ چې تل چې پرنټ پریویو وښیئ.
کله چې پرې تاسو پرنټ ریویو ګوره اوس ګوره څومره ګوره توپیر راغی ګوره پورته خوان جیپسي خوان ګوره یو دلته ګوره له ځای پورې ډېر زیات پکې پاتې ګیپ پاتې نو راځم دلته بیا شیر کومه بیا د کسټم ګوره دیزس هم کولی شو ګوره ریډ خوانه ګوره ریډ خوانه ته وایم دا خو 1500 سره کلیک کړم نه هم پکې رانغی بیا تغیر کړو ورته مې 15 یې کړم اوس ګوره هغه ځکه چې دا موږ سره کالمونه ډېر دي ځکه نه راځي دې لپاره کالمونه موږ شی کړو کالمو هغه جوړو دا خو دې هغه مثال تل ګوره ښه که چېرته مثال تاسو دغه کوئ دا کالمونه ډېر دي دلته ګوره ښه او تاسو نه غواړئ دا کالمونه هم واړه کوئ نو دې لپاره څه شی کوئ ته اوس ګوره هغه ده که نه لینډسکیپ د مثال پورټریټ چې کوي ګوره کله چې تاسو سره کالمونه کم وي ګوره دلته پورې ګوره راغی زه ورته وایم لینډسکیپ څه شی کېږي ګوره ښه دلته ده که نه اندا خان هم پکې راغله خو که چېرته مثال مونږ تاسو وغواړو دغه کالمونه مثال دا ګوره څه وړکې کولی هم شو دا کوم ځایونه کې چې ګوره هغه ډېر ده که نه او د نومونه یې کم دي مثال دا ګوره او ځینې چانې ګوره نومونه ګوره غټ دي هغه وړکې کولی نه شو خو دلته ګوره پرنټ کې ګوره مونږ ته نه راځي نو دا به څنګه تاسو او مونږ باید دا ټول شی په یو پاڼه کې به دا پرنټ کړو نو دې لپاره مثال سایز خو مثال اول شی کوم سایز به ورته وټاکئ لکه څنګه مثال دا پرنټر کې تاسو دغه پرنټ کوئ کوم پیپر باندې تاسو پرنټ کوئ A4 ده A3 ده A5 ده انویلپ ده څه شی ده عموما موږ په دفتر کې چې کوو A4 پرنټ کوو A4 چې پرنټ کلیک کې ګوره دغه راځي اوس که چېرته زه کنټرول P ووهم ګوره د هغه کې بیا ګوره ورشي څه ګوره مکمل راغی ګوره مخکې چې ګوره دا ډیسټینیشن ګوره دا پکې نه راته اوس ګوره F4 مې کلیک کړو دا ګوره پکې راغی او که چېرته مثال دا فرض کې دا کالمونه چې غټ غټ دي یا دا نور کالمونه هم دلته موجود دي ګوره سایز زموږ دغلته ده ګوره مثال دا ګوره باید غټ غټ ځکه چې نور نومونه هم دي مثال فرض کې دا خو ګوره اوس که چېرته زه کنټرول P ووهم ګوره لینډسکیپ هم ده اوس ګوره یو خانه ګوره پکې ورکه سوه ګوره کاله خو دا بیا چې سي ګوره مکمل هغسې څنګه ګوره دا ګوره مخکې 3 پاڼې وګوره څو 400 ګوره شپږ ګوره دا ګوره بل هغه ته پیج ته ووتل نو دا به موږ چې کوو نو دا موږ تاسو دې څخه هم دا څه چې کوو راوستلی څنګه یې راوستلی شو مثلا ګوره 100% ده که نور ټایم دا چې که ګوره فیصدي کموږ ده اوس 15 شپېته سو مثلا دا موږ کلیک کوم کنټرول P ګوره ډېر وړوکی شو دې ته مثلا دغه ټول ځکه دا چې څو وړوکی کړي هلته مثلا دغه پرنټ چې دا پرنټ هم بیا هغه کېږي وړکی پرنټ کېږي مثلا دا زه ورکوم 80% اوس راځم کنټرول P وهم اوس هم ګوره ځای ګوره ډېر پکې پاتې شو ګوره دلته ګوره او وړوکی راځي ګوره داسې ګوره دې تاسو څه شی سایز ګوره مثال کموئ ډېروئ که نه دا لږ جنجالي ده څنګه جنجالي ده د ما په نظر دې لپاره شارټکټ طریقه څه شی ده شارټکټ طریقه چې ده دغه ویو ده او دا راځم بیا ډول شی کومه 100% کومې تاسو یې پې پوه شئ پیج لیاوټ مثلا لیاوټ ټایم دا 100% ده څه د دې کې مثال تاسو سایز یې هغه کوئ 100% شو 100% شو نو راځم ویو ده ویو کې چې ده ګوره پیج بریک پریویو په دې ما ګوره شارټ طریقه څه شی ده دې لپاره څه شی ده دا ښه طریقه ده ګوره څومره کالمونه یې دلته تاسو چې کوئ څه کشوئ ګوره یو کالم ده که نه ګوره کش که دم ستا د هغه فیصدي کتل د اړتیا نشته ده دا کلیک کړو کنټرول P ووهه ګوره مکمل هغه پیج ګوره مکمل راغی ګوره او که هغه کوم د فیصدي کله مثال ډېروئ کوئ هغه لږ وخت ډېر نیسي نو راځم بیا د شی کوم ده نارمل کومه بیا راځم پیج لیاوټ ته بل دې سایز خو مو وویلې بل چې دا پرنټ ایریا که چېرته مثال تاسو ته منیجر ووایي چې ما ته مثال ټول هغه مه پرنټوه دغه مثال دغه نومونه پکې مه پرنټوه دغه څو ځایونه ما ته پرنټ کړه نو دا به مثال موږ څنګه تاسو پرنټ کوو دا خو که چېرته مثال اوس کلیک وګوره زه کنټرول P وکړم دا ټول پرنټېږي ما ته وایي مثال دغه فرض که دغه 10 کسان ډېټا والا پرنټ کړه او دغه 2 شیان چې دا پکې مه پرنټ کوه مثال دغه نیم مه پرنټ کوه او یا ډیسټینیشن مه پرنټ کوه نو دا به څنګه کوو دې لپاره چې ده پرنټ ایریا ده پرنټ ایریا چې کوو مثال اول شی کوو ځای ورته ټاکو مثلا څنګه ورته ګوره دغه 2 ورته نه پرنټ کوو خو 10 پورې دا ټول سلیکټ کړل راځم ګوره سلیکټ پرنټ ایریا دې باندې کلیک اوس ګوره کنټرول P ووهه
ګوره شی کې ګوره نور ټول پیجونه ګوره مخکې هغه 3 پیجه وو ټول یې ورک کړل ګوره بیا دې دومره ګوره دغه ځای موږ ته سلیکټ کړ نو دا رقم د موږ کولی شو که چېرته په خپل ډیټا کې یو مخصوص ځای غواړو پرنټ کړو نو له دې طریقې موږ تاسو ته پرنټ ایریا د طریقې شی کړو دا پرنټ کولی هم شو مثال که چېرته مثال نه غواړې ټول پرنټ کړو مثال یو ګوره کلیر پرنټ ایریا داسې کلیک کړې نو بیا تاسو ګوره دا ووهئ ګوره چې ګوره مکمل هغه 3 پاڼې ټول بېرته پرنټ کېږي نو پر پرنټ ایریا دغه وظیفه ده چې مثال موږ په یو خاص ځای کې غواړو موږ شی کړو ډیټا پرنټ کړو او دا خاص دی موږ تاسو بل طریقې چې دا مثال دا لکه چې سلیکټ کړي تاسو او دا چې کنټرول پی ته لاړ شو پرنټ ته ګوره اوس موږ پرنټ ایریا نه ټاکلی که نه نو دې لپاره موږ شی کوو ګوره کنه ګوره یو چې دا دا موږ تاسو مخکې هم ولوستل ون سایډ دا مثال بوت پرنټ دا ځینې مخکې موږ تاسو ولوستله لیفت دا رایټ دا مثال کسټم ده او دې څخه هم موږ تاسو چې کوو ډیټا کالمونه شین ارینج کولی شو مثلا ګوره څنګه اوس ګوره اول ما اول د هغه وکړو مثال فیټ کالم دغه شیان خو تاسو مخکې ولوستل هم بیا هم دلته یو طریقې سره کوم مثلا دا زه بیا بېرته غټ کومه چې څه غټ هغه ته راشي بل هغه ته یا دا به وروسته وکړو دا به وروسته موږ تاسو بیا دا وکړو اوس راځم چې کومه مثال دا پرنټ ایریا اوس راځم چې کومه پیج بریک ده پیج بریک څنګه که چېرته دغه ډیټا چې دا مثال رئیس موږ ته ووایي چې دغه ډیټا پرنټ که ماته خو داسې پرنټ که چې په هر پیج کې مثلا شل کسان راځي اوس ځکه چې دا پرنټ کوم اوس 9 کسان راځي هغه دغه پیج کې ما داسې ځای پیدا کړه ګیپ پکې پیدا کړه چې پکې مثلا خپل کالکولیشن کوم یا نور شی خپل لیکل پکې کوي دغه ډیټا چې کوم ورکړی پرنټ کړی د دې کې مثال محاسبه کوي نو د هغې لپاره موږ تاسو ګیپ ما لپاره د ګیپ جوړ کړه رئیس درته وایي دا به څنګه کوو مثلا راځم ګوره شلم پارت پې هغه ته ګوره همدغه نه پورته ماته شی کړه پیج بریک کړه ګوره انزرټ پیج بریک دا شی کې دا پاڼه شی کې تقسیموي ګوره پیج بریک سو مثلا دی بل ته شل دا وګوره دلته راځم دلته 40 ته بیا رادرېږم بیا دلته شی کومه انزرټ پیج بریک 40 نه ښکته بیا راځم مثلا څو راځي 60 بیا دلته درېږم بیا ورته وایم انزرټ پیج بریک اوس هم کار کوي اوس که چې زه کنټرول پی ووهم ښه دا اول به چې یو کالم ته برابر کړو لږه غټ شوي دي دا مخکې موږ غټ کړل دا د وړاکۍ کړم ګوره قلم هم وړاکۍ کولی شئ واټه کولی شئ مثلا اوس کنټرول پی ووهم دا کلمونه به برابر کړو لږ ګوره فیصدي ډېره ده ټول اول ریموف آل کوم هغه ته ودرېږم مثلا شلم ده دا هغلته به ودرېږو انزرټ پیج بریک بیا راځم مثال 140 ته بیا مثال انزرټ پیج بریک بیا راځم بیا راځو 60 ته 60 او دا مې دي 1 دا هم چې کوو انزرټ پیج بریک وکړو مثلا اوس که چې د کنټرول پی وکړو ګوره هلته مخکې دلته درېدلی وم مخکې هغه ځکه چې دغه لنډ ځای چې دی په پیج بریک کړی اوس ګوره چې څه ګوره شل څه ګوره دا رقم د بل پیج ته ځم ګوره 40 څه ګوره زه ګوره ګیپ را کولی شي کس مثال خپله مثال محاسبه پکې وکړي مثال اکاونټینګ شی کوي پکې هغه خپل ځان ته مثال یو ډیټا یو نوټ پکې دې له پاسه ځان ته لیکي ګوره شپېتو پورې نو دا رقم تاسو کولی شئ مثال خپله ډیټا هم غټه وي دا رقم کولی شئ تاسو مثال په لږ لږ ځایانو کې دا شی کوي دا پرنټ کوي راځم مثال دا بېرته چې کومه 100% ده اوس که چېرته دغه پیج بریک موږ ختمول غواړو مثلا موږ په کار نه ده ډیټا عمومي ټوله پرنټ مثلا دا
کلیر پیج بریک وخم اوس مثال کنټرول پی کې چیرته وکړو اوس څه شي کېږي ټول ډیټا چې کېږي بیرته ختمیږي insert all page clear all page breaks اوس ګور چې څه ګور بیرته عمومي ډیټا ګور ټول اوس کې چې دا پرنټ وکړو اوس ګور بیرته عمومي ټول ډیټا چې کېږي پرنټ کېږي بل بل شی دا مثلا کالمونه ګوره ښه دا مخکې مثال موږ ته ویل کالمونه چې مثال غټ او واړه کېږي دې ځای څخه هم موږ تاسو راوستلی شو مثلا د ګوره دا اوس غټومه دا ټول هر کوم شی کوم غټومه اوس که چېرته زه مثال کنټرول پي کړمه اوس هم یو هغه کې راځي اوس ګوره واوښتو اوس د کنټرول پی وخم اوس ګوره چې کېږي ګوره د هغه ډیسټینیشن ګوره یو کالم چې سو موږ اخوا ته لاړو نو دا بس چې دا رقم ډیټا تاسو سره فرق د ډیټا د سره ډېره وي نو دې څخه هم تاسو مثال چیک کړو وان پیج وایټ ګوره اوس که چېرته مثال وهم ګوره چې کېږي ګوره وان پیج ته خپله چې کېږي ګوره برابري اړتیا نشته مثال موږ کالمونه غټ وواړو ګوره اتومات چې کړي یو پیج ته برابر کړو او که داسې نه کوئ مثال ویټ کې هم تاسو دا کولی شئ مثلا دا زه اټومیټ وخمه دا رقم ده داسې هم تاسو دا هم یو هغه کوي دا هم چې کېږي ګوره خو دا چې ګوره ډېر وړکی کېږي ځکه چې موږ ټول رو ورته ویلي دا ګوره ټول روګارې که نه مثال په یو هغې کې که موږ خو کې داسې مثال مه کوو ځکه چې پرنټ تاسو خرابېږي او لا کنټرول دلته څه دې څخه هم تاسو کولی شئ مثلا دلته ګوره پرنټ چې راغلی دلته ګوره سکیلینګ ګوره سکیلینګ زه نو سکیلینګ کوم ګوره چې کېږي دا ګوره یو کالم ګوره ورک شو دلته ګوره د دې څخه هم د ګوره فټ ګوره شیټ ان ون پیج ټول هغه ماته په یو پیج پرنټ ګوره ټول شپږ پاڼې ټول یو پاڼې خو دا ډېر وړکی ګوره صحیح نه ښکارېږي که ورته ګوره فټ آل کالمز ان ون پیج څومره کالمونه یې موږ ته یو هغې کې راوله ګوره څومره کالمونه چې مثال فرض کړو مثلا نو کالمونه هم و بیا دا ډېټا وړکی کول او اتومات خپله چیک کوو همدا یو پاڼه کې ټول کالمونه یې موږ ته پرنټ کولو او روش د روح شي به دا وړکی کېږي رو مې کلیک ګوره ډېر وړکی راځي زه ورته یم اوس اوس لپاره ورته یم نو سکینینګ ورته یم مثلا هغه عادي حالت کې هماغسې ماته پرنټ کړه بل دی کې چې دا بیکګراونډ ده دا لږ وړکی کړم بېرته بیکګراونډ چې دا مثال دا که چې دا کلیک کړو مثال دلته ولم دا یو عکس مثال دا چې کې دا موږ ته ښکاري خو دا چې کې پرنټ کې دا بیا نه راځي مثلا دې کې زه ورته کوم رنګ وټاکمه تمه دغه عکس هم راځي ګوره عکس هم نه ګوره دا رقم ته موږ ته ښکاري تاسو کولی شئ مثال بل رقم عکس پرې راولئ ګوره تاسو مثال د خپل د کار کومه انټري هسته کوم ګوره مثال چې کې ګوره دا رقم ته ښکاري خو دا چې کې دا د مونږ لوک لپاره ده مونږ کتو لپاره مونږ مثال خپل سکرین چې ځان ته ډیزاینداره راولو که چېرته پرنټ وکړو دا شی کې دا بیا پرنټ کې نه راځي مثال که زه اوس پر کنټرول پی وخم کنټرول پی وخم دلته شی کې ګوره هغه عادي لیکل راځي دا چې کې په پرنټ کې دا نه راځي نو دا رقم تاسو کولی ځان ته یو ښه لوک مثال جوړ کړئ تاسو ښه ښکاره سي مثال بل لکه څه راوړی که چېرته غواړم مثال دا بیکګراونډ په کار نه وي ورته همدا ماته چیک بېرته چیک کړه ډیلیټ کړه ګوره ډیلیټ شو بل شی دا ګوره پرنټ ټایټل ده فرنټ ټایټل کې موږ څه شی کوو دې کې موږ مثال دغه مخکې هم دا موږ ولوسته مثال که چېرته دغه رو چې دا ګوره زه دا پرنټ کوم زه کنټرول پی اوس فرض کړه دا موږ سره مثال اوس 15 پاڼې دا کېدای شي موږ سره ډېرې زیاتې پاڼې پیجونه وي مثلا داسې 50 سلي اوس که چېرته مثال زه یو کالم کې دا اوس موږ ته ښکاري خو زه اوس بل هغه باندې کلیک کوم ګوره موږ د کالم نومونه ګوره لرې سولو اوس فکر نه کوم دا کوانټیټي ده مثال دا کوانټیټي ده پرایز کوم یو ده هغه کوم ګوره موږ ته نه ښکارېږي دا بل پیج ته هم لاړ شو هغې کې هم ګوره موږ ته شی کېږي نه ښکارېږي ګوره نو غواړو مثال په هر پیج باندې ځکه اړتیا نشته ده مثال که چېرته 50 پاڼې زه 50 پاڼه کې 30 پاڼه کې لګیا یم او زه چې دا کالم د کوم یو مجبور یم بېرته اول پاڼې پرنټ ته راسم هغه وګورم چې دا کالم د کوم یو دی کالمونه مثال د شمارم 1 2 3 دلته به شمارې بیا څلورم کالم د مثال د فرض که مثال دا د تعداد ده د کوانټیټي ده بیا به هلته کالم شمارې 1 2 3 4 مثال بیا به یو دا د کوانټیټي ده ګورئ موږ ته غټه ستونزه راځي نو دې لپاره موږ چې کوو مثال پرنټ ټایټل یوز کوو پرنټ ټایټل یوز کوو نو لازم مثال دلته ګوره دغه شی ګوره پرنټ ایریا ګوره پرنټ ایریا خو مثال
دلته هم ټاکلی شي لکه دا سلیکټ پرنټ ایریا چې وکړه دې څخه موږ ټاکو دې څخه هم ټاکلی شو مثلا زه ورته ګوره ښه دلته چې ده بیا ګوره ریپیټډ رو کومې رو مثال هغه ورته دغه بیا مثال دی که چېرته مثال اوس که چېرته موږ دا ګوره اوس پرنټ په ویډیو ووهمه اوس راځم ګوره هر یو پیج ته ګوره راځم ګوره چې کېږي موږ ته د هر یو پیج ګوره په سر کې ګوره دغه نمونه ګوره هر څه راغلي اړتیا نشته چې موږ مثال که چېرته کوم ځای کې ستونزه پیدا کړو چې دا مثال کالم د کوم یو و ګوره د هر یو پیج کې چې کېږي دا ګوره خپله ریپیټ کېږي ځکه خوا ډېټا مو نوره نشته نوره نه ښایي دا رقم د مثال که چېرته دې څخه موږ ګوره تاسو هغه هم کولی شو پرنټ سلیکشن چې ده مثال پرنټ ایریا هغه ځای هغه که خو مخکې کوم ځای پورې که دغه ځای پورې ګوره لکه لسم خواته لسم دې ځای پورې ماته هم مثال روی هغه که او هم شی که دا که اوس مثال پرنټ ویو بیا وخمه اوس ګوره لسم پورې ډېټا راغلو ډېټا ګوره شی که رانوستله د ځای څخه تاسو دې څخه هم سلیکشن هم کولی شئ چې خپل ځان ته اړتیا وټاکئ مثلا دې زه ګوره زه کلیک کوم ورته لسم نه شلم دی ماته پرنټ که ګوره پرنټ ایریا دا وکړه زه راځم ګوره د لسم نه سټارټ کوم تر کوم ځای پورې شلم پورې سپورټ ډېټا مانه ده دا کسان نومونه لیست مې نه وکړه چې دغه کسان لیست ماته راوړه ټول سلیکټ هم کړو دلته راځم پرنټ پریویو اوس ګوره چې ګوره یولسم دولسم تر ګوره شلم پورې راغی ګوره دا رقم تاسو کولی شئ مختلف ډېټا د خپل د شیټ څخه مثال تاسو کولی شئ دلته راولئ او مثال پرنټ یې کوي راځم دې کې بل څه شی و دې کې وګوره کالمز ټو ریپیټ لیفټ ده کالم چې ده هغه دا هغه وخت استعمالېږي لکه فرض کړئ موږ د مثال کې ستاسو ډېټا مخامخ شي لکه جمته هغه حاضري اټنډنس لکه دا ګوره ما راوستی هم ده اوس دا ګوره ډېټا موږ سره غټه ده که نه اوس مثال د دې خوا سر که زه راسم دې سر ته نو ماته چې کې ګوره دا زه پرنټ کوم نو ماته چې کې دا ګوره نومونه نه ښکاري چې دغه رو د چا وله دا نوم د چا و زه حاضر کوم غیر حاضر کوم دغه لپاره چې کوم دا رقم ډېټا کې دا هم بیا کالمونه هم یوز کېږي مثلا دې باندې راځم ګوره اوس راځم ګوره چې دا ګوره ریپیټ لیفټ ټو کالم کوم کالم مثال ماته ریپیټ یې کړه مثلا درته دغه کالم دا په هر هغه کې ماته شی که ریپیټ اول مثال دا زه کلوز کوم اوس لپاره مثال بیخي ډېټا نه تاسو زه پریکټیکل وښیم چې ګوره پاک ماډ کلوز مې کوس مثال کنټرول پی وخم اوس ګوره دلته ګوره ستا ګوره دې کې ګوره دې کې مثلا ګوره نو ګوره دې نورو کې ګوره نه راځي اوس ګوره دا پیج هم ګوره ګډوډ ده او موږ ګوره څومره لوکس ګوره ډېټا جوړه کړې ده ګوره دا کالم هم دا ګوره تیمز جوړ کړی ده که نه ټمپلیټ چې مثال ګوره موږ څومره غټ کار کړی ده ما دې لپاره چې اپریشن دا ډېر زیات اړین ده نو دې لپاره اول به تاسو چې شی وکړئ تاسو دې سیټ اپ برابر کړئ چې دا کومه څه موږ پرنټ کړو مثلا دې لپاره زه کوم ګوره چې ده دا ګوره A5 سایز ده که مثلا دې ګوره A4 هم ده ده راځم A3 سایز ګوره یو A3 ده اوس ګوره ښه 11 هغه ده د اوږدوالی ده پلنوالی ده د 12 هغه د 19 دغه د غټ ده دا به کلیک کوم پیج مثال کوم یو ده پیج سایز هم ده د لینډسکیپ دا ګوره لینډسکیپ ده که په ملاس ده افقي عمودي راځي دا که نه دا مې ګوره کلیک اوس راځم چې کوم اوس کنټرول پی وکړم اوس تقریبا لږ شاید شي په لږ برابر شوی ګوره لږ شي په برابر شو ګوره پاڼه کې راځي ګوره پرنټ کې ګوره لږ A3 ده ګوره مخکې A4 ګوره څه رقم ګوره بد ښکارېدی مثلا ګوره دې ما راځم ګوره بل پیج ته اوس ګوره که چېرته مثال زه پرنټ کړم ورته همدغه کې تاسو حاضري ورسوئ ګوره عکس ته ګوره نه ښکاري چې دا خانه د چا ده نو دې لپاره چې کوو کالم ریپیټ کړو دا نومونه بیا هر هغه کې ریپیټ راشي څنګه راځم پرنټ ته ګورم لیفټ کوم مثال دا ورته دا خانه کالم چې ده دا ماته ریپیټ کړه اوس راځم ګوره پرنټ پریویو اوس ګوره دا ګوره دې باندې کلیک کوم ګوره دا ګوره دویم پیج کې هم راغی ګوره مثلا دریم پیج کې هم چې ګوره دا نمونه ګوره اوس پوهېږي مثلا دا پلان کې د حاضر که حاضر غیر حاضر غیر حاضري نو دا لکه تاسو کالم هم ریپیټ کولی شئ ویډ دا شیان خو مخکې ما درته وویلې دې کې چې د لیفټ د لیفټ مطلب که چېرته تاسو دغه حاضري یا دا شیان چې دی ډېټا دا مثال فرض کړئ مثال پښتو باندې په ژبه باندې نو پښتو ژبې لپاره موږ ښي لاس باندې لیکل ګوره لرې ګوره شفټ ګوره لیفټ ټو رایټ ګوره شفټ رایټ ټو لیفټ چپ خواته ګوره دې کار باندې کلیک ګوره ډېټا ګوره ټول دې خواته راګوره نومونه شیان دې خواته ګوره ډیسټینیشن اخواته دې خوا تاریخ ګوره نیټه شیان دلته دا ګوره هلته راځه پښتو مثال که چې پښتو لیکل کوو نو دا هغې کې استعمالېږي دا چې اوس انګلیسي ده مثال بېرته دې باندې کلیک کوم ورته چې کړم دې خواته بېرته ماته راوله
بل چې دا مثال ګوره ګریډ لاینز که چېرته مثال دا زه ټول سلیکټ آل کړمه دې نه شی کومه باډر ترې ختمومه چې بیا درته تاسو ښکاره سي باډر د ورته وایم نو باډر. اوس راځم بېرته پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې اوس دلته ګوره زه یو مثال پرنټ پریویو د تاسو ښکاره کړمه. اوس ګوره ټول دا رقم ګوره راځي ګوره ګریډ لاینز ګوره پکې نشته ده. اوس زه مثال دلته ګوره ویو ګوره ګریډ لاینز دا ګوره دغه نښې ګورې دغه دا لږ ګوره کې کوم بیا ښه ښکارېږي دا به مسې کړو. دا څومره تاسو به ښه ښکاره سي هلته تاسو چې پرې پوه شئ. مثلا ګوره دا رقم ته اوس مثال پریویو وهم ګوره ټول ګوره صفا ده ګوره ورته مثال دا ګوره مثال لرې کتې نه ګوره ټول ګوره شی کړو لرې کړو ګوره اوس لرې شو که نه. اوس دلته ګوره پرنټ ووهئ دلته ګوره دا رقم ښکارېږي. اوس دلته ګوره دوه مسلې دي. یو ګوره ویو ګریډ لاینز چې دا مثال دلته ګوره مونږ ته ښکاري خو پرنټ کې نه راځي. که چېرته مثال ټوله دغه خانې چې پاتې خانې چې دي مثال یا دغه دا ګریډ لاینز چې دا ګوره دغه ګوره باډر خو نه لرو ده که نور ټایم نه پرنټ کې هم دغه ګریډ لاینز پکې راوله. اوس کلیک کومه اوس ګوره چې ګوره خپله ګوره کالم شکل کې ګوره خپله ګوره ګریډ لاینز ګوره ټول چې ګوره راوسته. دا ولې ګوره د یو ځای ګوره راوستی ځکه چې مونږ هلته ګوره پرنټ کې هغه کړی سلیکشن هم چې ورکړی و که نه دا ځکه مثال مونږ ته دغه clear print area ګوره اوس مکمل ګوره ګریډ لاینز ګوره دا ټول ګوره پکې را مخکې سلیکشن وکړه سلیکشن ګوره خانې خانې دي چې دا هم ګوره پکې راغلی. مثلا ورته پرنټ کې دې نه ښکارېږي مونږ ته ښکاره سي خو پرنټ کې دې نه ښکارېږي. اوس ګوره کلیک کومه ګوره دا ګوره مونږ ته ښکاري ګریډ لاینز ګوره دا ګوره خپل دا ګوره چې ده ګریډ لاینز ګوره نشته ده. دا رقم د مثال ورته وایم مثال ګوره ویو هیډینګ دغه ګوره دا هیډینګ چې دغه کالم د ای بي سي دغه یو دوه درې رو چې دغه وشمه دغه مثال ښکاره شي که نه. اوس دا دې ښکاره نه شي ورته هم ښکاره شي ښکاره دې شي ګوره پرنټ هم نه ده کلیک کړی. اوس ګوره کلیک کوم د بي سي ګوره نه ښکارېږي دا کلمونه ګوره پورته خپله هیډینګ نه ښکارېږي. اوس د مثال ډېر ټایم پرنټ کې دې مثال مونږ ته ګوره مونږ ته خو ښکاري ورته پرنټ کې هم ښکاره شي نه کلیک کومه کنټرول پی. اوس ګوره پرنټ کې هم مونږ ته ښکاره شو. دا رقم که تاسو مثال ځان ته بیک وهم بېرته که ځان ته مثال تاسو کتل غواړئ تاسو خپل سکرین باندې دا رقم ښکاره سي او پرنټ کې بل رقم ښکاره سي تاسو کولی دا سیټ اپ هم برابر کوي. دغه تقریبا موږ تاسو مخکې درسونو کې هم لوستي دا اکثره دغه کې تکرار راځي لکه پین سلیکشن د مثال د شیپ زه راوړمه مثلا دا زم شیپ ده شیپ ورته یو مثال دا راوسته دا رقم دا ګوره فارمیټ ته مونږ کار نه کوو مونږ تېر درسونو کې لوستلي دي. بل شیپ راولمه مثلا دا دې رنګ بدل کړو چې دا ټول یو رقم راځي. دا دا رقم بل شیپ هم راولم فرض کا کوم شیپ راولو دا ستوره دې به هم دا رنګ چینج کړو مثلا دا. اوس دغه ټول چې دي مثل دغه ته راولم ګوره اوس دغه سور باندې زه کلیک کوم. اوس راځم چېرته پیج لیاوټ ته دلته ګوره برینګ فارورډ ده او برینګ چې ده دا مثلا دا ګوره مخکې ده که نه دلته چې سینډ بیک ور سینډ بیک ګوره دا چې ده یو درجه ښکته کوي دا ګوره زه که چې ده راښکته کړمه دې شاته راغی ګوره او که نه اوس هغه مثال اول سر کې ده دا زه غواړم بیخي شا شاته یې ټول نه شاته بوځم ګوره ټوله شا شاته راغی. او دغه هم داسې مثال کوئ چې برینګ فارورډ مثلا یو درجه را مخکې کړه دغه بال چې دغه نه را مخکې کړه دا توره ګرده هغه چې ده ګوره ستوری ته مخکې ده که ورته ګوره ټول نه را مخکې کړه ستوری شاته کړه. نو دا رقم تاسو کولی شئ مخکې وروسته کې پین زه هم ولوستم مثال چې ده دا مثال که چېرته هایډ کوئ مثال شو یې که مثال ګوره هایډ یې کړم زه دا هم هایډ کړه دا هم هایډ کړه ګوره چې ټول مثال هایډ کېږي او شو آل سره او دغه څخه هم دغه مخکې مونږ ولوستل الاینمنټ هم مونږ تاسو ولوسته چې دې مثال دا کوم خواته مثال حرکت وکړي چې شی ولیکي دا ټول ګوره فیزا کې شی دا ټول مونږ ولوستل.
او ګروپ چې دا مثلا دا کنټرول چې مثلا یو سره کې مثال دغه ټول نشي کو ګروپ جوړوي چې په یو وخت کې ټول مثال موکس دغه دوړې وځي کې د حرکت کوي ګروپ دا هم ولست مثلا ګروپ چې دا ټول ګروپ مثلا په دې خبره رنگ بدلې غټکه وړکه دا هم ولست مثلا چې دا ګوره ان ګروپ ختم کړه بیرته مثلا نه ګروپ یې کړه ګوره ری ګروپ څه ګوره دا ټوټه دا ټول شامل د سوال وستل دا نو دا د نن ورځې درس باقي مو په لوی الله پاک سپارو په وخت لري